السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته په سایت کې دا ویډیو ښکاري، خان لا یو ښکلی پیغام نشر کړی دی د پښتنو په باره کې، خاص کر د مسافرو په باره کې، ځکه چې یو غټه غلطي ده دا مسافر کوي په دې واتس اپ باندې، او د هغوی نه بیا هغوی ته بلا قسمه مسالې جوړې شي. زه خو درته ایز ا برادر په حیثیت باندې ویم چې مهرباني وکړئ دا غلط کارونه په واتس اپ باندې مه کوئ، ځکه ترې وي خپل ښځه بچو فیملی دپاره ترې وي، هغوی دپاره مسافرۍ له ترې وي چې څه بچت وکړو، څه پیسې میسې وګټو او دلته پې ځان له خپل بچو او خپل ځان ضرورتونه پوره کړو، او بیرته تاسو داسې غلط کارونه وکړئ چې بیا تاسو ډېر زیات پساو شئ او ستاسو نه هغه پیسې بیا په بل طرف باندې ځي، نو هغه به په کم طرف باندې ځي. خان لا بیرته اوس په خپله ووایي، نو د ده دا ویډیو ټوله وګورئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ که داسې قسم غلطیانې په نورو ملګرو کې چې هغوی د ځان نه وباسي، ځینې بیا به وروسته لاس وروړي خو څه به نه راځي. راځئ د خان لا دا ویډیو ګورو. زما نن ویډیو د واتس اپ باره کې ده، څوک چې واتس اپ استعمالوي، خاص کر زموږ چې کوم مسافرونه دي دوبۍ، سعودي عرب کې، بهر ملک کې، ملیشیا کې دي، بهر ملک کې دي، نننۍ ویډیو د هغوی دپاره یو پیغام دی. ما سره وختي یو کس رابطه وکړه چې یاره خان له ما ته رقصا واتس اپ مسله ده او هغه مسله به څنګه هواره کړو. ما ورته چېرته زموږ دوکان ته راشه ته ملګري ته مسله به دې هواره کړو. هغه چې کله دوکان ته راغی نو ما نه تپوس وکړو، وی زما د واتس اپ مسله ده، ما وی راکړه موبایل راکړه چې وی ګورو چې څه مسله ده پکې. ما وی یا به سافټویر کول غواړي یا به آی ډي خرابه شوي. نو هغه ماته وی چې نه مسله بل شانتې ده. زه ځان له کړم، نو ماته وی چې خان لا دې شی دی چې زه سعودي عرب کې وم او دغه شان ما سره یو کس و، هغه به راسره په واتس اپ باندې رابطه کوله، مطلب دا چې جنۍ وه او هغه وی چې دا کار ما نه دی کړی، خو زه به دا ویم چې یاره خامخا به یې کړی. نو هغه ماته دا ویل چې یاره د هغې جنۍ سره زما ویډیو ورسره ده او هغه ویډیو داسې ده چې یاره برهانه ده یا داسې ویډیو ده که نه. وی هغه بار بار زما نه بیا ډیمانډ کاوه په سعودي عرب کې چې یاره ته چې کوم دی نو ما ته پیسې راولېږه، که ته نه رالېږې نو زه دغه ویډیو اپلوډ کوم په فیسبوک باندې. نو څه تقریبا 3-4 پیرې چې کوم دی ما ته هغې ته ما پیسې ورکړلې دي، پیسې مې ورته لېږلې او هغه پیسې به هغې وصولولې. اوس چې کوم دی زه کلي کې یم، کلي ته راغلی یم او ما ته بېګۍ زما سره رابطه وکړه او ما ته هغه ویډیو راوښوده چې که ته چېرې ته زما ما ته پیسې نه راکړې، نه رالېږې راته، نو زه د هغه ویډیو فیسبوک له ورکوم او اپلوډ کوم. نو ما ته وی چې یاره څه وکړم، څه د دې مسلې حل څه دی؟ نو ما ورته ویل چې یاره د دې مسلې خو هېڅ حل نشته دی، ځکه چې اوس هغه چې کوم دی د هغې سره دا ویډیو چې کوم دی د هغې سره په واتس اپ کې نه ده او نه اوس په فیسبوک کې ده، ځکه چې هغه سره په ګیلري کې به دا ویډیو وسرئ تا ته یې بار بار شو کوي چې یاره پیسې د نه پې وصولئ. نو ما ویل چې دې څه خو هېڅ هم نه کېږي. نو هغه ما ته ویل چې یاره نه ته زما سره لاړ شه او علي خان سره مونږ خبره اتره کوو چې یاره علي خان دا مسله حل کړي. ما ورته ویل چې یاره علي خان هم نشي حل کولی او نه یې د سامسنګ کمپنۍ حل کولی شي، نه یې د هواوي کمپنۍ حل کولی شي، او نه یې د آیفون حل کولی شي. دا مسله چې کوم ده هغه صرف دغه د ګیلري مسله ده، دا ویډیو دغه سره په ګیلري کې سره یې ځکه تا نه بار بار دا ډیمانډ کوي. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې لږ په ځان کې لږ شعور پیدا کړئ او داسې قسم رابطې د هلکانو سره یا جنکو سره داسې رابطې مه ساتئ چې هغه ستاسو نه خفیه ویډیو وکړي او بیا یې ستاسو نه د پیسو ډیمانډ کړي، ستاسو نه پیسې غواړي. نو مسنجر باندې یا په واتس اپ باندې د چا سره داسې رابطه مه ساتئ چې تاسو یې پېژنئ نه او تاسو د هغې سره داسې قسم رابطه وساتئ او بیا داسې ویډیوګانې ستاسو نه هغه وکړي چې یاره بیا تاسو په هغې باندې خپیمانه یئ. نو قدرمنو زما دا ویډیو چې کوم ده دا اوس ډېره شیر کړئ چې هر سړي ته دا ویډیو ورسي، هوسې نه چې سبا له ورته مشکلات راشي او بیا پې خپیمانه یئ. نو تر بل پروګرام پورې خپل میزبان ګل حکیم جان له ورکړه اجازت، د الله په امان.